بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما محترم مسلمانانو او فدین باندې مینو، رسول الله علیه الصلاة والسلام ته چې چرته صحابه کرام مسلمانان راجمع شو د خوشحالۍ په موقع باندې، د غم په موقع باندې، یا د عیدانو په موقع باندې رسول الله علیه الصلاة والسلام به هغو ته خطبه فرمایله. دغه شانتي رسول الله علیه الصلاة والسلام د نکاح په موقع باندې به هم دا خطبه فرمایله. لیکن اوس راشو چې د کولو کارونه دا کم دي. یو دا چې کله رشته توی شي، د دې توی کولو په وخت کې تقوا او دینداري کتل دا پکار دي. دویم دا چې کله د نکاح انعقاد وي چې دا په جماعت کې وي، او دریم دا چې په نکاح باندې چې څومره کمه خرچه راځي هغه کمه خرچه دا پکار ده. او څلورم دا چې مهر ادا کول، او پنځم د ولیمې انعقاد کول، او شپږم د نکاح په موقع باندې د جوارو تقسیم، اوم کم دا دلهن دي د دوی دپاره د دعا اهتمام او دوی ته مبارکبادي ورکول. اوس محترم راشو، رسول الله علیه الصلاة والسلام په وخت کې نکاح څومره اسانه وه. د رسول الله علیه الصلاة والسلام لختې جګر لور فاطمة الزهرا رضی الله عنها، رسول الله علیه الصلاة والسلام د دې نکاح دا د علي رضی الله عنه سره وکړه. او د تاریخي روایت مطابق په مسجد نبوي کې رسول الله علیه الصلاة والسلام څو صحابه هغه د مخې د نکاح دا وتړله. نه سباراتو، نه جهیزو، نه د جهیز تصورو. کم چې اوس مونږ اورېدلي جهیز باره کې د هغې هم حقیقت دا دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایل دا زره دی دا خرڅه کړه. چې کله علی رضی الله عنه هغه خرڅه کړه، هغه ته هم عثمان رضی الله عنه واغسته، او عثمان رضی الله عنه بیرته په ګفټ کې علی رضی الله عنه ته هغه ورکړه. لیکن د هغه زرند چې کم رقمو هغه څه په مهر کې ادا کو، او کم چې باقی کم رقم پاتې شو، کمې پیسې پاتې شوې، چونکې د علي رضی الله عنه والد محترم وفات شو، نو دوی خپل ولي د نبي علیه الصلاة والسلام وګڼو چې رسول الله علیه الصلاة والسلام ته باقی رقم د هغې ته خدمت کې پیش کړه. بیا رسول الله علیه الصلاة والسلام د علي رضی الله عنه د پیسو باندې خپلې بچۍ له سامان اخیستی. د چا؟ د علي رضی الله عنه د پیسو باندې خپلې بچۍ له سامان اخیستی. نن موږ غلط تصور کولی چې دا جهیز و. دا جهیز نه و، دا د علي رضی الله عنه پیسې وي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام پې خپلې بچۍ له یو بستره، هم د کجورو د پوستکو دا بستره وه، او دوه تکیهګانې، یوه چکۍ، او د ضرورت د استعمال یو څو لوښي ونه واخیسته. و دې ته جهیز ویل دا غلط تصور دی. اوس دا خو محترمو دا یو درویش صحابي، یو مالدار صحابي باره کې مدینه منوره کې یو مالدار صحابي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، رسول الله علیه الصلاة والسلام چې کله دا ولیدو د دې ظاهري انداز نه پته لګېدی. رسول الله علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه وکړه چې عبدالرحمن څه معامله ده؟ عرض یې وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نکاح شوې ده. نو زما محترم ورونو نکاح وشوه د یو مالدار صحابي، زما محترم مالدار صحابي دی، لیکن رسول الله علیه الصلاة والسلام یې نه دی رابللی. رسول الله علیه الصلاة والسلام نکاح نه تړلی، لیکن رسول الله علیه الصلاة والسلام بد هم ونه ګڼله چې زه دې په نکاح کې ولې نه یم راوښتی، په ما دې نکاح ولې نه تړلی. نن زموږ معاشره چې نن به پلانکې مهمان راځي، د لرې نه به راځي، د پلانکې ځینې زما مېلمانه را روان دي، د نږدې نه زما مېلمانه را روان دي، زما رشته دار به هم راځي، زما تعلقدار به هم راځي، زما پلار دوستان به هم راځي. په زور باندې موږ ځان ته دا معامله دا ګرانه کړه. لیکن رسول الله علیه الصلاة والسلام عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته مبارکبادي ورکوي. عبدالرحمن مبارک شه، ستاسو نکاح وشوه، مبارک شه. بیا رسول الله علیه الصلاة والسلام پوښتنه کوي عبدالرحمن تا مهر ادا کړی؟
جی ها یا رسول الله بالکل مہر میں ادا کړی دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای عبدالرحمن بیا څه پروګرام وکړه، د ولیمې پروګرام وکړه. دا ولیمه هم دا کول د کارون نه ده. نو ډېر محترم اوس وګورو نکاحګانې څومره آسان وي، صحابه کرام څومره آسان نکاح، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څومره آسان پروګرام. نن په خپل باندې مونږ په زور په ځان باندې وغر خو دی او په ځان د مصیبت اخته کړی دی. مختلف رواجونه د وجه نن په مونږ باندې واده هم ګران دی، نن په مونږ باندې نکاح هم ګرانه ده. او نن کې تاریخ څومره آسان نکاحګانې، او چې نکاح آسان شي نو دې سره غلط ګندګۍ پیلونه دا ختم شي. د زنا هغه کم چې نن په عروج په ټول دنیا کې روانه ده، دا وجه هم دا چې نن نکاح ګرانه ده. نکاح ګرانه ده نو زنا اسانه ده. چې نکاح اسانه شو زنا به خود ورکه شي. نن ولې په کورونو باندې جنکۍ ناستې دي؟ نن د جهیز بدبختۍ دی عمل، نن جنکۍ په کورونو باندې بوډۍ کړي. ولې ورکه یې هم نو وایي ځکه وایي چې زما لور ورکه من زما د جهیز وس نه کېږي. نو محترمو نو نکاح اسانه پکار ده، جهیز ته هیڅ ضرورت نشته دی. د ضرورت مطابق به ولې د خاون کور څه واخلي بالکل برابر ده. نور تا ته هیڅ ضرورت نشته ته لور له اسم مه کوه. ستا د لور د ورکړې ته صرف لور ورکه. نور چې د هغه کور څومره څه وس کېدو د وس مطابق به ورسره خیر ښېګړه کوي. نور په تا باندې هیڅ هم نشته. لیکن نن د افسوس نن په مونږ په زور باندې ځان باندې دا غم سور کړی دی چې نه زه به په جهیز کې سامان کوم، یو ټک سامان مې ولې نه کړی نو لور چېرته ورکوم؟ بیډونه او پالنګونه او دا سامانونه مې ولې یو ډاټسن نه کړی لور نه ورکوم. نو لور په کور باندې بوډۍ کي. نن نوجوانان په معاشره کې ډېر دي لیکن د هغو نکاح نه ده شوې. د وجه هم د هغو دا ګرځي چې د هغې دپاره د کور نه رشته طلب کولو دپاره مشرانې وځي نو بیا ولې رشته طلب کړي نو هغه بل کور ته جواب کوي وایي نه د پلار یې وس نه کېږي لور موږ نه ورکړو. نن دې بدبختۍ د جهیز نن زموږ معاشره تباهۍ طرف ته روانه کړې ده. کوم چې علي رضی الله عنه نبي علیه الصلاة والسلام خپلې بچۍ له سامان اخیستی، دقه پیسې هم د علي رضی الله عنه وي هغې له سامان اخیستی. نو رب ذوالجلال دی زموږ معاشره کې دا نکاحګانې د اسانې کړي او له دې غلطو رواجونو نه غلط عملونو نه زموږ معاشره الله صفا کړي. رب ذوالجلال دی د ټول نوجوانانو ښه ښځې کې ښه دینداره ښکلې رشتې وکړي او الله دې په کور باندې کمې پیغلې جنکۍ ناستې دي الله دې هغو له هم د ښکلې رشتې بندوبست وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.